السلام علیکم دا ریډیو دلبر دی. تاسو د خان افضل کوچکوال نه په پښتو ژبه کې خشخشي خبرونه اورئ. اول د خبرونو غټ غټ لیکونه. د ټریکټر او د ټرالۍ د نیرته د پریوتو په حقله خبریال. د کبابو په کړي کې د پیشوګانو غوبل. د سارو په میله کې د میخي سری کېدل. د کباړیانو او د عوامو خپل منځ کې جګړه. د سیرو په دکان کې د یوې ښځې د خوشحالۍ اظهار. د موټرسایکل په اکسیډنټ یو ناموړی خبر مخې ته راغلی دی. اوس لږ ساعت بیجیم او بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. نن د شمو ټرالۍ د جینۍ کور ته شمې وړلې چې په دغه موقع باندې ټرالۍ بې قابو کړه شوه او نهر ته پرېوتله، چې په موقع باندې پکې 14 بوډۍ په اخ ټک زخمیانې شوې او ډریور په تېښته کې بریالی شو. د واده نیټه بدله کړې شوله او د واده زلمي د خفګان اظهار کړی دی. نن په جمعه خان میکلي کې د کبابو په یو کړي کې د پیشوګانو جنگ شوی دی. په دغه وجه باندې د کلي ټول خلک راټول شوي دي او د کبابو د خوړلو نه انکار کړی دی، چې د ماښام نه پس د کبابو د کړو والا خپل ډلمل چې کوم دي هغه پټوي. د کلي خلکو نغري او وران کړي دي چې د پیشوګانو دا جاله ختمه شي. دا خبر موږ ته راکوي زموږ نماینده نیزلي کوچکوال. نن د تنګي په میله کې یو میخه سرینده شوې وه چې د مالک نه وتښتېدله او په هغه وخت کې یو د سبزۍ والا سخت نقصان ورسولو. د میخې مالک اوس د میلې والا د بار ته نه پرېږدي، ولې خلک وایي چې د عبادت تاوان ورکوي. آخر فیصله په دې باندې وکړه شوله چې میخه دې پرېږدي او مالک دې کور ته ځي. مالک ته په دغه موقع باندې هارټ اټیک شوی دی. د کباړیانو او د عوامو خپل منځ کې په دې خبره باندې جګړه راغلې ده. د کباړیان وایي زمونږ د کباړ ریټونه نه اوچتېږي. تر اوسه پورې په 12 روپۍ باندې 3 جوړې بلینونه، جورابي او پاجامې میلاویږي. تر څو پورې چې زمونږ کباړ ګران شوی نه وي، موږ به تر هغې پورې هرتالي. زمونږ نماینده یو زنانه نه تپوس کوي، یاره تروره لکه تاسو چې دا اوسه پورې کم کباړونه اخلي خرڅوئ دې باره کې به تاسو څه وایي؟ یاره بچیه مخکې چې به کم کباړونه راتلل د بهر مشته به نو ډېر زیات ښه به نو موږ به اغوښتله. اوس خو داسې جمع دی چې کباړیان خپل منځ کې هړتالونه وکړي نو موږ به سا غونډو. دا یو ترور چې موږ سره په خبرونو کې شامله وه. د سیرو په دکان کې یو زنانه د خوشحالۍ عجیبه کردار ادا کړی دی. د کور نه ورپسې ټلیفون وشو چې ستا د 10,000 روپو بانډ راختلی دی. د پیسو سیره یې غاړې ته واچوله او په سندره باندې ورغله. اقربدین ماما چې خبر شو خپله کونټۍ راواخیستله او په بوډۍ باندې یو خپه ماته کړه. نن یو موټرسایکل او چینچي په خپل منځ کې جنګېدلي دي چې هیڅ قسمه نقصان یې نه دی کړی. چینچي او موټرسایکل په موقع باندې زخمیان شوي دي او اوس د خپل دکان مخې ته ولاړې دي او دا یې پې لیکلي دي چې مه ګوره چې نه سوځي. دا ملګرو تر دې دمه خبرونه او اوس راځو د موسم حال ته. که سبا لمر راوخت و اسمان به شین او که لمر راونخت نو پیښې چې د ګړګوړ سره د باران امکان دی. السلام علیکم. یو ځلې بیا هرکلی ملګرو پروګرام کې به دې توره شپه باندې ستاسو ملګری خان افضل کوچکوال تاسو سره د ریډیو دلبر د سټوډیو نه بالکل نیغ په نیغه باندې تاسو ته د خپل اواز هوا په چپو باندې رسوي.
پروګرام کې مونږ تاسو شاملو انیر کالونه نو زو ملګرو مونږه د ټلیفون لیکي طرف ته چې دا ټیم کې مونږه څوک یادي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. او لاین ډراپ شو. خیر ته ملګرو داسې به کله کله کېږي نن خو چې ما کوم ټلیفون نه واغسته ټول مې لاین ډراپ کړی دی. وای دا ځلې بنګړي به ما له ښه راوړی مخکې دې م راوړی اوسه تنګ اوسه بدرنګ و. ای بچه بله پیره خو دې پکې راته ډېرې خوږې خوږې خبرې کړې وې هغه د جاناني قصه به دې راته کړی وې سید رحمان شي نو اسماعیل شاهدو دا ټول به دې راته لږ کړی وې. ولې نه خانې کاکا دا به تاسو ته د خبرونو نه پس کوم ځکه چې 4 منټه صرف خبرونو ته پاتې دي. دا په دې توره شپه په 12 بجې چې تاسو موږ خشپشي خبرونه کوو نو هغه به تاسو اورئ. دې 4 منټه کې به زه ستاسو یو ټلیفون چې کوم دی هغه انیر کم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه د غړ سره د سترګو توره ای بچې ستړی مشه څوک او د کم ځای نه وې احمد خبرې کوم سره بشخاري او شیراباد زه یو ځل راته به وایم ته خدا خوا کې دا ټوخن ناسې دومره ټوخېږي سم امتوا نه اورېده. دا څه وې بچې خپل نوم دې راته یو ځل بیا واله. وصال محمد خبرې کوم د سره وصال محمد پروګرام کرته هرګلې ویو او بس د حیات ګل تعالی نیولې دی افضل کوم دی قران الله کې د ډیر شو دا چې څنګه مولا کو د سره پروګرام نورې دا بس خو یو سات کې راته مخې ته کوو ټنګونه به دې پورته کم بل پروګرام کې خاجي ها او پروګرام کې ما یو ټاپک راوړی و د فضل خرچي باره کې د نن سبا د رسم او رواج چې خو د سره چې نو ځان ته کاته پاکه او کوم سړی چې د صادره خپل واسي نو کار کار او کار مقام کې چې نو هغه په پاتې راځي او هغه په تبعه طرف ته مخ مونږ له پکار دي چې مونږ دغه یو کار کوو چې پاغي باندې سوجي کو چې زموږ غم خاطر شي نو مونږ دغه خبره پایته مخ چې مونږ وایره دا غپلان چې خدای چرینو دغه جوړه چورې او زمونږ د ورمور بوجاله ما له شابه تاسو جوړواله کنه او نو دا غپلان چې په وس کېږي هغه به مالداري ځکه ګرانه جوړ ما به وس نه کېږي نو زه چې سبا هغې لپاره پیسې راکړس کوم نو زه به کور بال بچي له به پې اوړه راوړم او که نه زه به پې نوره خرچه کوم او که نه زه به هغه جوړې جامې بالکل وصال محمد وایي دغه شان دی ده او نو داسې پکار چې موږ ځان له د خپل وس مناسب جامې والو بله څه چې فضل خرچي کېږي نو تا له چې الله مال درکړي نو خامخا تا نه به د غریبانو هم تپوس کوي نو چې ته ځان له د 0 روپو جوړاږي اگزیکټ دغه خبره مې کول غوښتل ما جوړوالي د 300 ته ځان سره چې هغه له پته جوړوالي نو د دې څه شو دغه ځان دغه خبره مې وصال محمد به کوله دا کوم چې تاسو اوس وکړه چې په خپل جام گاوند کې د غریبانو هم لګ نظر واچو چې هغه په دې واده خاطر کې چې د بنگړي سرخي پودر وغیرہ نکریزي کفړي اس اغستې ځان لکنه همدغه شان دي بګرځي وصال محمد به ټیم شوی دی بالکل د خبرونو 12 بجې دی په ټلیفون د کولو ډیره یو جهان مننه او د په ګل دسته کې شاجان بچا تا په لګمیاستا او ټول ګرافو په خپلتیا دوا سلامین او نه چې د سنگار نه یاري سنگار خو خبرې نه و څنګه چې سنگار خو خبرې نه و ریبوم د بموي ویلې ډېر ښه مهرباني ټول مینوالو ته دوا سلام سو کړو خويندې چې زما आवाज ووري نو زه دا وایم چې څنګه راځي مو باندې
ځوانانو سره مرسته کوي ځکه چې الله تاسو په ځمکه ورکړي زه په تاسو رقم کوم تلوي الله بالله فامان السلام علیکم یو ځلې بیا حرکلی څنګه ملګرو ټیک ټاک هډ فیټ جوړ تکړه وای کنه ولې باندې وای تاسو دې ټیم کې تقریبا چې موږ سره په ټول دا ټیم ویخناس یو پروګرام اوري د خانزل کوچکوال سره ای بچا دا بیجم په کې دومره مبلغ او په خدای خین کې چې دومره ډانګي درته ونیسم نه کا کته پتی باندې سپېږي دا د کم ځای نه کیږي ملګرو مونږه پروګرام کې ټاپک راوړی د ګرانۍ په حواله د فضول خرچۍ په حواله د رسم او رواج په حواله سره ډیرو ملګرو باغې باندې ډېرې خوندورې ښایسته خبرې وکړې ما سره یو څو ټلیفون کال ما افیا راغیستی و جمعه رحمان ماما مونږ یادوي د جندي بازار نه و چې پروګرام ډېر زیات زبردست دی نو جمعه رحمان ماما تاسو ډېر ښه وئ چې زما پروګرام په دې ټایم کې باندې اورئ صهیب مونږ یادوي د ابازونه بلاول مونږ یادوي د کوچکي نه یو وړوکې غونډه کې ماشوم ډېره مننه لوی سړی شي بلاولو ایانلي مونږ یادوي د کوچکي نه نو ایانلي ډېره شکریه پروګرام کې بس تاسو ټلیفون شاملو په 6515 باندې 091651509 راتلی شي تاسو په ټلیفون په لاره باندې د خپلو حالاتو اظهار کولی شي لکه څنګه چې خاني کاکا وختي ټاپک راوړی و او که نه بچه ډېر خلک داسې شته دی چې اوس به په کورونو کې ناست او دا پروګرام به اوري او چې د ټاپک حوالې سره به څوک سر راوړي څوک به سر راوړي نو بچه که تاسو په چمګاونډ کې غریبانان یو تاسو دا ګرانې جوړي میکاپونو سامانونه سرخینې پوډرې نکرې زیلې نو د خپل چمګاونډ خلکو ته هم خیر وکړئ چې په 15,000 روپۍ تاسو یو دغه خرج کوئ یه بچه دا شان ناتا بدل کب نور می دماغ دانگی ٹھیک ده خانه کا کته دا شان بدل کما ګورو په لاین باندې دا ټیم کې موږ سره سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام سوق د کم زینا عظما شفتن عظما خور پروګرام کرتا هر کله ډیر مننه تاسو ته خاني کاکا ته سلام او ټول مخترم شای میسی یا بچا ډیر نه لري ګره تا باندې ما په کوټه باندې گزارونه کول ولې بچا خلک په ټلیفون د سینې وي تور مخه نه خو پیرین لولي استعمالي اوس به خشوي نه دا سره زمونږ په ټیمه دا تور مخه ته بخې یار څو ورته وایي غنه خپل حیات ګل یادو یا بچا خله دا یو پکې و یاد ګل ورته د قیمې سپوټه وای که څو ورته وای اوس په ټلیفون باندې راشي او کنه خپل دی ګروپ کې زموږ دی ورته چې مګای دی ټول راشي په دې هفته په باندې تاسو ګروپ کوم یو دی تاسو نمونه والے اول اوس ما خو اول د خپل ګروپ نمونه هواله تاسو ګروپ کې چې کوم کسان دي تاسو نمونه اخیستئ شي سلام کولای شي ورته به په بذل خرچې باندې هم خبرې کولای شي هاي لکه په دې خرچې باندې موږ دا وایم کنه چې ورانه زموږ د ولې یاله په مخ کړو او بیا موږ سیالین دا څه کوي چې هغه د 15,000 جوړاوي چې موږ د یو ډول ولې نه او زه په دې کې بل زابل واده لته ما خدا جوړه د موږ د لون خوړه پورې خیراتونه به خورو اډول چارته پانه سوولو او خدا وشه دا هغه په هغه کې هل کې دې د ول پنن هغه کې موږ بیا چې موږ په بخره خاندو موږ دا صرف لکه دې خبرې موږ ته په باب کې کنه دا چې سړي دې په ګران ګټي موږ دې په آسان لوزو او ګټلي ګران دي لوزول آسان دي بالکل او بس پاتې شو نو ماستر سره دنیا سره د ګل وایي نه وایي هغه ګل وای هغه ته یاد ګل د قیمې سپوټه به ویلو نو
او کمیسه پوټی دي او بل د کوتري ماشين دی او بل څنګه نه کړو پیدا ټول ته سلام تاسو سلام وعلیکم السلام په مخه دی ګولینا دا خو مونږ سره عظما خور د شفقت نه آیات ګل دی د 50 سیریم واچولې دغه شان کومې خويندې چې راځم دغه شان ښې خبرې خیر کزان طرف ته پکې تخص نه وخی نو هغه هم ټیک ته لکه داسې مخې کنه لکه سړی خپل غیبت په خپل باندې بیان کی زما یو مرګري هغه ول د شپې په لار باندې اتلم نو ویلې سغله ډاکوانه طرفاسه د لوی تمانچه باندې می بوډونه وال یره ویل یو کال تاسو نه خاطرو نو چې کله دا غوي خبوټه په ولم غوته بیرته واله مو چې کله دا غینه رخلا شوم نو چې کور طرف ته راورسېد مو چې تمانچه ته مو دغه د شپېلې طرف ما ځان ته کړیو یو بچه ما ته د خپل سر پوخ را یاد کو چې لاړ شم ویل چې پاکي کی او چې یو څو لوشخړې ته د یاد ګل ته مو باسم او دا نورو اورېدونکو ته هم تی وباسم خانه کاکا کینه په خلا روانې دا د دې ورځین دي ملګرو په ټلیفون نمبر باندې چې 515093 باندې 6553 باندې تاسو راتلی شي په ټلیفون باندې بالکل انیر د رسم و رواج د ګرانۍ په حواله باندې تاسو موږ سره خبرې کولی شئ خپل حالات پکې موږ سره شریکولی شئ